بسم الله الرحمن الرحیم. درنو دوستانو، نن غواړم چې تاسو سره د دردونو د ګولیو د خطرونو په اړه باندې خبرې وکړم. تاسو به ډېر خلک لیدلي وي چې هغوی سره په جیب کې ځینې چا سره سر درد ګولۍ او ځینې چا سره بدن دردونو ګولۍ چې په مختلفو نومو باندې بازار کې پیدا کېږي او زیاتره کلیوالو دواخانو کې پیدا کېږي. او ډېر خلک دا ګولۍ ځینې څوک د سر درد لپاره خوري، ځینې څوک د بدن دردونو لپاره خوري او ځینې څوک مړې تبې لپاره خوري. اول خو دې خبره باندې پوهېدل پکار دي چې د درد علت معلومول پکار دي چې دا درد د څه وجې نه. مثلا د سر درد دی، سر ولې درد کوي؟ ځینې چا سر درد چې هغه پرایمري هیډیک ورته ویل کېږي، ځینې چا ته سیکنډري هیډیک ویل کېږي، لومړنی او ثانوي. چې ځینې خپله سر کې ستونزه موجوده وي، دې وجې نه سر درد کوي، او ځینې سر درد چې هغه نورو ناروغیو سره تړلی وي، لکه ملاریا شوه، مورکه شوه یا نورې ستونزې شوې. نو اول د ټولو نه ښه خبره دا ده چې د سر درد علت معلوم شي، چټي دوا ونه خوړل شي. همدارنګه د بدن دردونه که چا وي او که مړه تبې وي، هغې هم علت معلومول پکار دي. دردونو لپاره ګولۍ دوامداره خوړل دا ډېرې زیاتې ستونزې لري. تاسو به لیدلي وي یا به مو اورېدلي وي چې پلانکي ځای کې یو کس و، روغ جوړ و، ګردو یې کار پرېښی دی، یا پلانکی کس ته عمر ډېر زیات کم دی او د فشار په مرض باندې اخته شوی دی. همدارنګه نورې ستونزې هم راپیدا کوي. او د هغې ستونزو جملو څخه چې اول ستونزه هغه د ځیګر ستونزه ده. موږ چې څومره دعاګانې خورو دا په ځیګر کې غیر زهري کېږي، ډیټوکسیفیکیشن یې په ځیګر کې صورت نیسي. نو که موږ دوا د خپل مقدار نه زیاته وخورو یا یې دوامداره وخورو، نو زموږ په ځیګر باندې ډېره ناوړه اغېزه کوي او ځیګر هم لیور سیروزس ته ځي، یعنې غونجېږي او حتی تر دې پورې چې کار پرېږدي او سړی مرګ ته رسوي. که زیاتره تاسو ښه لیدلي وي، ځینې ماشومان لیدلي ډاکټر ته بولي وي د سینې د خرابوالي یا د مرۍ خرابوالي وجې نه، او هغه دوا غلطه خوړلې وي، هغه باندې ډېر زر زړی راوړي. دا هم د همدې وجې چې دوا مقدار زیات خوړلی وي. نو دا د ټول نه اول نقصان چې په ځیګر کې پیدا کوي. دویمه ستونزه هغه د زړه ستونزه ده. دغه دواګانې لکه د سر درد لپاره چې خوړل کېږي، د مړې تبې لپاره یا د بدن درد لپاره، دا په زړه باندې ډېر زیاتې ناوړه اغېزې لري. نو په راتلونکي کې سړی د فشار په ناروغۍ باندې، همدارنګه د زړه په ناروغۍ باندې اخته کېدی شي، ځکه چې دا رګونه تنګوي او رګونه چې تنګ شي بیا فشار لوړېږي. همدارنګه یوه غټه ستونزه چې د دردونو ګولیو د ناوړه او زیات مقدار له وجې نه هغه په معده باندې هم راښکاره کېږي. ډېر کسان تاسو لیدلي وي چې هغوی معدې ډېرې زیاتې خرابه وي او هر وخت یې معدې نه شکایت کا، خو چې پوښتنه تر وکړي نو درته وبه وایي چې زه د ډېر وخت نه دغه سر درد ګولۍ یا بدن درد ګولۍ خورم او دې نه بغیر زما ساعت نه تېرېږي. خو نو دوی وګورئ ته، دوی د معدې په سر باندې درد باندې اخته شوي وي او جرډ هم ورته پیدا کېږي، همدارنګه هرټ برن هم ورته پیدا کېږي، همدارنګه نورې ستونزې هم ورته پیدا کېږي او تر دې پورې چې بیا هغه معدې درد نه ډېر زیات وخته پورې کړېږي. نو غټه ستونزه چې بله هغه معده باندې هم لري، همدارنګه کولمو باندې هم لري. که ډېر وخت لپاره موږ د درد ګولۍ وخورو، زموږ کولمې هم کېدای شي چې په سرطان باندې اخته شي یا همدارنګه نور ناروغۍ باندې اخته شي. بله غټه ستونزه چې د دردونو ګولیو د زیاتو خوړلو له وجې نه هغه په ګردو باندې ده. زموږ د ګردې چې دا حیاتي غړي دي، د دې نه بغیر ژوند امکان نه لري. نو که موږ بې ځایه او ډېر وخت لپاره د درد ګولۍ وکاروو، دا په ګردو باندې ناوړه اثر کا او زموږ ګردې فیل کېږي، یعنې رینل فیلر ته ځو، او یا دا چې دا ګردې زموږ سم کار نه کوي، په قرار کار باندې کرونیک رینل فیلر باندې اخته کېږي او وروسته بیا داسې وخت راځي چې که تاسو لیدلي وي ډېر خلک وایي چې پلانکی چې هغه ګردې اینځي، یعنې ډیالیزس له خبره ځي، هغه په همدې وجه باندې چې د ګردو فلټرونه چې دا خراب شي او هغه بیا سم فلټر نشي کولی، او یوریا او کراتینین همدارنګه نور زهري مواد چې دا په وینه کې پاتې کېږي، چې بیا موږ مجبور یو چې دا ډیالیز په واسطه باندې د وینې نه جدا کړو. دا هم د درد ګولۍ چې څوک ډېر وخت لپاره کوي، د هغې لپاره دا غټه ستونزه ده. د ټولو نه ښه خبره دا ده چې موږ چې څومره دواګانې هم کاروو، باید ډاکټر مشوره باندې وکاروو، ځانه دواګانې ونه کاروو او د درد علت معلوم کړو چې دا درد ولې رامنځته شوی دی. هېڅکله هم بدن کې درد د ځان نه پیدا کېږي، ضرور په بدن کې یوه ستونزه موجوده وي، د هغې وجې نه دا درد پیدا کېږي. نو که موږ د درد علت معلوم کړو او اساس معلوم کړو، زموږ درد بغیر د دې نه چې موږ د درد ګولۍ په دوامدار ډول باندې وخورو، انشاءالله ښه کېږي. همدارنګه په دې درد ګولیو کې ځینې داسې ګولۍ هم شته چې هغې باندې سړی احتیاط کېږي، اخته کېږي، داسې حالت ته رسېږي چې هغې نه بغیر هغه بیا ژوند نشي تېرولی او هغه نشې په حیث باندې هغې لپاره کار کوه، هغه بیا هر وخت کارېږي. ځینې داسې دواګانې شته چې په عملیاتو په وخت کې
یا شدید درد په ډاکټر ته ورکړي یو پاکټ او هغه باندې روږدی شي او بیا هر ځای کې پوښتنې کوي او راخلي او خوري تر دې چې هغه بیا یو ورځ او یو ساعت هم بیا همداسې نشي تېرولی او دا درد ګولۍ بیا خوري. همدا درد ګولۍ کوم زیاتره د اپین کوم مواد چې دا پکې کارول شوي نو هغه هم عیناً همداسې مثال لري لکه یو سړی چې د اپین یا د پوډرو یا د چرسو نشه کا نو دې کې هم ډېر احتیاط پکار دی. نو له پکار دی چې هېڅکله موږ ډاکټر مشورې نه بغیر د درد ګولۍ ونه خورو او د درد هغه اصلي اساس او علت پیدا کړو. مننه.